او په احادیثو کې راغلي دي چې د هغو کسانو آوازونه کم چې په برزخ کې عذاب ورکول کیږي داسې مثال لري لکه ضجیج، ژوږ، شورماشور، کم چې ډېر حجاج سره یو ځای سي او د هرې خوا آوازونه پورته سي او آوازونه یو د بل سره ګډ سي، ژوږ او شخول ځینې جوړ سي، څوک یې په مفهوم او معنا نه پوهیږي. نو هغه د کیندلو ډلې وویل دغه آوازونه چې موږ ثبت کړه موږ ته زموږ په څېړنو کې کمه نفعه او فایده نه رارسوي، ځکه دا د انسانانو د نورو او ښځو آوازونه دي چې د عذاب د سختیو څخه بغارې او چغارې وهي، بغارې او چغارې وهي. او اوس به تاسې ته هغه آوازونه وړاندې کم چې موږ د کلیفورنیا د اسټیشن څخه ثبت کړي او ټایپ کړي دي. خو بیا کفارو د دغه خبر او آوازو نشرول منع کړه. محترم شیخ وایي ما یو شخص و سایبریا ته ولېږي او قسم مې ورکړي چې په الله سره دې ستا قسم وي چې د معلوماتو په راټولولو کې به درواغ نه راته وایه، او دغه زما لېږل سوی نفر یا قاصد سایبریا ته ولاړی او تر خپل سفر وروسته دغه لیکل سوی تقریر موږ ته وړاندې کړي. د سایبریا کیندل په 1988 کال کې شروع او په 1989 کال کې پای ته ورسېدل، یعنی پوره یو کال یې په بر کې ونیوی. دغه کیندل په هغه منطقه کې وه چې د مورمانیفک په نامه سره یادیږي، او دغه خبر په شروع کې په اخبارو او تلویزیونو کې اعلان سو او بیا پرده پر ودرول سوه. هغه کسان چې دا خبر یې اعلان کړی وو
هغه ټوله د خپلو وظیفو څخه لرې کړه سوه او څوک بیا وایي هغه نفر چې دغه خبر یې نشر کړی و ووژل سو. محترم شیخ وایي زموږ دغه قاصد په سایبریا کې د جالوجي د علماو سره مخامخ سوی و او هغو ورته ویلي وه هو دغه خبر او حادثه صحیح دی، خو موږ د نورو څېړنو څخه منع کړه سو او موږ ته وویل سوه چې پام کوئ دغه څېړنو او د خبر نشرولو ته نور دوام ور نه کوي ځکه دا اټومي څېړنې او خبرونه دي، که نه بیا به د روسیې استخبارات تاسې پرې نږدي او هغه شخص چې دغه اوازونه یې ثبت کړي او ټایپ کړي وه هغه همدغه اوس چې 2004 کال دی ژوندی او په اوکرانیا کې اوسیږي او دغه خبر دوهم وار بیا په انټرنیټ کې نشر سو، خو دا وار اوازونه ورسره نسته. ورونو دا و د محترم شیخ عبدالمجید الزنداني د تقریر ترجمه. محترم ورونو او خوندو د دغه تقریر تر اوریدلو وروسته موږ هم باید د ځان سره لږ فکر او حساب وکړو. په دنیوي امورو کې خو هر څه او هر شي ته حساب کوو او پوره یې سنجوو. آیا د قبر او آخرت دپاره مو هم حساب کړی دی او که هغه توکل پر خدای او الله غفور او رحیم دی؟ ورونو که مو د قبر او آخرت دپاره حساب نه وي کړی راسئ چې اوس په ګډه سره حساب وکړو. اول محترم وروره او خورې ته راته ووایه ستا ژوند څو کاله دی؟ 50 شپېته 80 100 تر 100 پورې خو قطعا نه رسېږي. کې نه منې خپلو همزولانو او اقرباو ته دې وګوره. په یوه لوی محفل واده او مهمانیو کې شاوخوا وګوره 100 نفره 100 کلني وینې یو به هم ونه وینې. خو زه به ستا دپاره 100 کاله عمر فرض کم. 100 کاله دې څنګه تېرېږي؟ اول 15 کاله خو دې په کوچنیوالي کې تېر سوه، د مور پلار استاد مشر رور تر چپلاخه لاندې وې او ته هم د ژوند په هیڅ خوند نه پوهېدلې، مګر کم وخت چې ستا عمر 80 کلو ته ورسېږي هغه پاته 20 کلونه دي د سپینږیرتیا او زوړوالي دي. نه د خوړو څخه خوند اخیستلی سې نه د میلو څخه، فقط په مریضیو او دردو به اخته یې. معنا دا چې ستا د عمر په شروع کې ستا د عمره څخه 15 کاله غچي سوه او د عمر په آخر کې دې 20 کاله د عمره څخه پرې سوه. 15 او 20 15 کاله سوه. اول خو دغه 15 کاله ستا د 100 کلو د عمره څخه کم که، نو څو کاله عمر دې پاته سو؟ 15 کاله. په 15 کلو کې دې نیم عمر په خوب تېرېږي، نو د 20 دپاره دې 2 کاله پاته سوه. د مریضیو او خواریو د سفرو او مفلسیو ژوند ته به دې حساب نه کوم، ځکه که دغه وختونه هم ستا د ژوند څخه کم کم بیا به زړه درته لږ سي. خو زه به ووایم چې ستا د 100 کالو د ژوند خلاصه او نتیجه 2 کاله ده. دا مو د دنیا ژوند سو. که 100 کاله عمر ولرو نتیجه 2 کاله سوه او که مو ژوند تر 100 کاله کم وي نو ته حساب ورته وکړه چې نتیجه یې څو راباسي. اوس نو ته راته ووایه چې په قبر کې څو کاله وخت تېروو؟ که لرې نسو ولاړ زما او ستا د نیکهګانو لږ تر لږه 100 کاله کېږي چې په قبرو کې پراته دي او نور به هم څو کاله پرېوځي. او که لږ وها خواته ورتېر سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت څخه کم مسلمانان او کم کفار چې په قبرو کې پراته دي څو کاله یې کېږي او څو کاله به نور پراته وي. دا خو یې کلونه سوه. اوس نو دغه د قبرو مړي که مسلمانان او د صالح اعمالو خاوندان ول، خو دغه ټوله موده یې په راحت او نعمتو کې تېره کړې ده. او که خدای مکړه کفار فجار او بدعمله وه بیا یې هم دغه ټوله موده
په اور او عذاب او هغه بغارو چې غارو تېره کړې ده چې لږ مخکې دې واورېدې. محترم وروره او خورې، دا د بل چا حال او خبر نه درته وایم، ما او تا ته هم دغه سفر په مخ کې دی. اوس نو که زه او ته د لږ عقل او پوهې خاوندان سو، آیا د دغه لږ عمر او لږو ورځو په عیش او عشرت هغه ډېر عذاب قبلوو؟ یا والله هیڅ عاقل به د زرو مال په 22 نه کې خرڅ. دا خو یوازې د قبر د عمر حساب دی، تر هغه وروسته چې بیا 50,000 کاله د قیامت ورځ ده او بیا ابدي ژوند دی، هغه ته حساب مه کوه. فقط د دنیا او قبر ژوند دې په ترازو کې کښېږده او د عقل په سترګو ورته وګوره. محترم وروره او خورې، که ستا دا خیال وي چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې خوند او مزه نسته، دا شیطاني وسوسه ده. په والله هغه راحت او بېغبي، هغه خوند او اطمینان چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې سته، په عیاشي او بېدینۍ کې به هیڅ کله ونه وینې. یو عابد وایي هغه راحت او فرحت چې موږ ته د شپې په لمانځه کې حاصلیږي، که پاچاهان په خبر سي د تورې په زور به راڅخه واخلي. ای بې پروا وروره، ته لږ ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت متابعت وکړه. داسې فرحت او خوشحالي، سکون او اطمینان به درته حاصل سي چې پر خپل تیر عمر به ارمان وکړي. فقط یوه امتحاني تجربه وکړه. محترمې خورې، ته چې د ستر او حجاب، شریعت او الهي اوامرو مراعت نه کوې، آیا دغه خپل جسم او بدن دې پر اور پیرزو دی؟ د ځوانۍ د لږ عمر په بې پروایي سره هغه د ډېر اوږده عمر عذابونه قبلوي. دغه جسم چې نن ورځ یې په ښکاره کولو شیطان او د هغه ملګري خوشحاله کوي او سبا به د دوزخ په اور سوځي. آیا دا د عقل کار دی؟ خورې، ته به وایې چې زه خو بازار ته په لس مخ نه یم وتلی. زه نه، بلکې زموږ شریعت وایي چې په ودو او شادیو کې د ښځو په حضور ستا د جسم او بدن لڅوالی هم حرام او ناروا دی. دغه لس لباسونه چې نن ورځ په ودو کې اغوستل کیږي د اسلامي شریعت څخه ښکاره مخالفت دی او د شیطان او کفارو متابعت دی. خورې، د ځوانۍ په 5 ورځې ژوند مخه تاوزه، ستا په مخ کې مریضۍ او ضعف، مرګ او قبر ستا. د ضعف او مرګ ورځ دې مه هېروه. اناګانې او نیکهګان دې څه سوه؟ ته هم ور روانه یې. مسلمانې خورې، شیطان ستا څخه فقط ستا د بدن لسېده غواړي. که دې د شیطان دغه غوښتنه عملي او پر ځای کړه، نورې بدبختۍ په خپله درته راځي. ته نه ګورې کم وخت چې د شیطان په وسوسه آدم او حوا علیهم السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه، تر هر څه د مخه اول څه ورته پېښ سوه؟ لڅ سوه. او شیطان ته دا ور معلومه وه چې دوی لڅ سي په جنت کې نسي پاته کېدلی. جنت د لوڅو انسانانو ځای نه دی. الله عز وجل د سورة الاعراف په 20 نمبر آیات کې فرمایي: فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته شیطان د درختې د خوړلو وسوسه ور واچوله. دا د دې دپاره چې هغه د دوی پټ ځایونه دوی ته ورښکاره کړي چې هغه د دوی عورت و. ابلیس علیه لعنته دا ور معلومه ده چې د انسانانو د فساد او خرابولو دپاره هغه آسانه طریقه د ښځو د لڅولو ده. خوندو، زما دغه خبرې د ستر او حجاب، چادرۍ او بغرې په باره کې نه دي. زما مقصد هغه لس لباسونه دي چې نن ورځ مسلمانې ښځې اغوندي.
نن ورځ پر شیطان سربیره کفار هم په هره ذریعه سره چې وي د مسلمانانو د ښځو د لڅېدو کوښښ کوي، د لباسو د لارې قسم قسم لڅ موډونه رواجوي او په عین حال کې د دوش او تلویزیون د لارې په قسم قسم حیلو او چمو سره اعلانوي. ځکه کفارو هم دا حس کړی ده چې د اسلام او مسلمانانو خرابول او ضعیفه کول د دغه لارې ډیر آسانه دي، ځکه د ښځې د جسم لڅېدل د هر شر دروازه ده. په یوه عصر کې د انګریزانو د وخت صدر اعظم و خپل پارلمان ته په خطاب یا بیانیه کې وویل موږ هغه وخت پر مسلمانانو کامیابه کېدلی سو که مو د دوی د ښځو پوړنې د قرآن مجید پوښونه کړه، یعنی که مو په ښځو پوړنې وغورځول او قرآن مجید یې په پوښو کې وپیچي، یعنی د قرآن مجید تلاوت او په هغه سره عمل کول یې پرېښول. تاسې فکر وکړئ چې اوس هغه د کفارو د غوښتنې مقصد نه دی پوره سوی؟ سبحان الله. مسلمانې خورې ته په دې مه راضي کېږه او دا مه قبلوه چې د اسلام کلا ستا د طرفه او یا ستا په واسطه ونړېږي. پر خپل دین او شریعت ثابته او مستقیمه اوسه. ستا په کړه وړه او لباس کې د شیطان او کفارو متابعت مه کوه، غوښتنې یې مه قبلوه. مسلمانې خورې ته به وایې چې ستا او زموږ د لباسو یې سره څه؟ زه هم وایم هو، زما او ستاسې د لباسو یې سره څه؟ مګر زه د ځان دپاره دا ډېره خوشبختي او پوره کامیابي بولم چې زما یوه خور زما په واسطه د قبر د عذابه او د دوژخ د اوره خلاصه شي. او ای مسلمان وروره ته چې د کور مشر او سرپرست یې، ستا د کورنۍ د غړو که ښځې وي که نر، صحي او اسلامي تربیه ستا دیني مسؤلیت دی. په دنیا کې دې پر خپلو اولادو یخ او ګرمي، لوږه او تنده نه دي پیرزو، ځان وستړیا او هلاک ته ورکوي، خو دوی د جسمي او دنیوي تکالیفو څخه خلاصوي. آیا دا به پر ځای او معقوله وي چې خپل اولادونه په غیر اسلامي او غیر صالحه تربیه سره په خپل لاس د دوژخ اور او هغه عذابو ته ورپورې وهي چې دغه اوس دې یوه نمونه واورېده؟ د خپلو اولادو خاصتا د لوڼو په لباس ځان خبر که، ځکه ته د دوی د تربیې اولنۍ مسؤله یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، یعنی تاسې ټوله شپنیان یاست او ستاسې د هر یوه څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. مقصد دا چې موږ هر یو د یو چا او یوه شي مسؤلیت پر غاړه لرو او د آخرت په ورځ زموږ د هر یوه څخه زموږ د ښځو زموږ د اولادو که لوڼې وي که زامن یوازې د لباس نه بلکې د دوی د ټولو دیني او شرعي امورو پوښتنه کیږي. نو اول د ځان د مسؤلیت په سبب، دوهم د اور څخه د دوی د ساتنې په خاطر د خپل رعیت په ټولو اعمالو او افعالو ځان خبر کړه. د عقیدې، د دین، د اخلاقو او معاملاتو تربیه یې صحیح او سالمه وکړه. حتی په لباسو یې ځان خبر کړه. په دغه ډول سره به د خپل مسؤلیت پر ځای کړی وي، هم به د دوی د الهي عذاب څخه ساتلی وي. که زموږ د ټولنې هر فرد خپل ځان او خپل کورنۍ اصلاح او پر اسلامي شریعت تربیه کې، ټوله ټولنه به مو اصلاح او مسلمانه ټولنه سي. خو بدبختانه موږ نن ورځ د اسلام د پیروي او متابعت په عوض او بدل کې د غرب او غربیانو تقلید او متابعت شروع کړی دی. هو د غرب ژوند دوه اړخه لري چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی.
یعنی یو یې ښه او بل یې بد دی. د غربیانو د ژوند مثبت یا ښه اړخ دا دی چې تعلیم کوي، په فن او صنعت کې مخته دي، هر قسم مشین آلات جوړوي، په طب او ساینس کې نوي نوي اکتشافات او اختراعات کوي. او منفي یا بد اړخ یې دا دی چې په ژوند کې فقط د دنیوي امورو مراعات کوي، نور نو نه دیانت شته، نه اخلاق، نه شرم شته، نه حیا، بدو ته بد نه وایي او چې زړه یې غواړي هغه کوي. خو بدبختانه موږ مسلمانان، خاصتا افغانان، د غربیانو د ښه او مثبتو اعمالو تقلید نه کوو، فقط په بد اخلاقیو او بېدینۍ کې په هغو پسې قدم پر قدم رهیو. که د دوی ښځې لسې راوتلې یا یې لس لباسونه اغوستل، ښځو یې تنګ پتلونان او تنګ جاکټونه اغوستل، د سر وریښتان یې د نورو پر قسم جوړول یا یې وریښتان په قسم قسم رنګو رنګول، موږ هم په موډ او پیشن، لباس او اخلاقو کې هغسې کوو، مګر د صنعت او تعلیم دخوا صفر ضرب صفر یو. ورونو، نن ورځ په مسلمانو کورنیو، خاصتا په ښځو کې د پتلون اغوستل ډېر رواج سوي دي چې دا کار ډېر حرام او ناروا دی. د پتلون په اغوستلو کې دوه مهم حرام کارونه سره یو ځای کیږي. اول، د ښځې اسلامي لباس دا دی چې دونه به پراخه وي چې د ښځې د اندام شکل نسي پکښې معلوم، او دونه به پنډ وي چې جسم یا بدن یې تر معلوم نسي، او دونه به اوږد وي چې ټول بدن یې په پټ وي. خو پتلون که څه هم پنډ وي، د اندام شکل او عکس په ښکاره ډول پکښې معلومیږي، خاصتا د نن ورځې تنګ تنګ او کشکي پتلونان چې د لڅ اندام او هغه فرق نه کیږي. نو شرعا پتلون د مسلمانې ښځې لباس نسو. دوهم، د پتلون په اغوستلو کې د کفارو سره مشابهت دی چې دا هم ناروا دی. زموږ دین موږ د دې کار څخه منع کړي یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم. یعنی هر هغه څوک چې د یو قوم سره ځان مشابه کوي، د هغو په شکل کیږي، دی د هغو څخه دی. نو په پتلون کې دغه دوه لوی علت پیدا سوه، یو ستر په ونسو، بل د کفارو سره مشابهت سو. موږ افغانانو ته ډېر په حیرت او تعجب کې یم. هر ملک ته چې تللي دي، د هغه ملک تر خلقو په موډ او پیشن کې د مخه سوي دي. تاسې دغه نږدې پاکستانیانو ته وګورئ چې تر موږ هم په تعلیم کې لوړ دي، هم په صنعت کې. خو که په امریکا کې اوسېږي، که په لندن کې، بیا یې هم د ښځو هغه وطني پنجابي لباس دی. حتی موږ او تاسې په سعودي کې وینو چې پاکستاني ډاکټرانې چې په زرو تنخواوې هم اخلي، هغه دوی او هغه یې وطني لباس دی. موږ ته څه پېښه ده چې نه تعلیم لرو نه صنعت، فقط زور مو پر موډ او پیشن ختلی دی، هغه هم د کفري لباسو تقلید او متابعت. آیا دا بدبختي نه ده؟ او د دغه بدبختي آثار او علامې په خپل دربدره ژوند کې نه وینو؟ ای د کور مشره او پلاره، آیا ته په دې راضي یې چې زامن خو دې پرېږده، حتی لوڼو دې تنګ تنګ پتلونان اغوستي وي، او د جسم د ټولو اندامو شکل او عکس یې د محرمو وروڼو او نامحرمه اقرباو په حضور ښکاره او برملا وي؟ که نه یې په راضي، نو ولې په خپل کور کې د پتلون اغوستل نه منع کوي؟ او که په راضي یې، نو د الله عز وجل د عذابو توان او طاقت در سره شته؟ او دغه خپل اولادونه دي پر اور پیرزو دي؟ ورونو، دا بحث به پر دغه ځای پای ته ورسوم.
وما علينا إلا البلاغ المبين. یا رب تشاهد اوسه چې ما خپل قوم او وطنوالو ته ستا اوامر او د محمدي شریعت احکام ورسول، په ښه او بد می خبر کړه. الهي ته و ټولو اوریدونکو ته د ښه عمل توفیق ورکې. الهي ټول مسلمانان پر هغه لار رهي کې چې ستا رضا پکښې وي او جنت ته یې رسوي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. Collected videos and audio tapes of Supernatural. He passed away fairly recently. But he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the CDC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tape. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance that they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. For those who discount the Siberia Bound from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick
away until we reach